وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرة اول سپارہ اول نمبر آیات کریمہ درس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کو پنوم دا اللہ پاک چی عام مہربان دے او خاص مہربان دے. الف لام میم. اللہ پاک عالم دے پمانا دے حروف باندے. اللہ پاک پوہیگی پمانا دے ٹکو باندے. اللہ پاک پوہیگی پمانا دے ٹکو باندے. ذالک الکتاب دا کتاب چی دے لا ریبا ہیچ شک نشتا. دا کتاب چی دے ہیچ شک نشتا. فیہ بدے کتاب کے دا کتاب چی دے ہیچ شک نشتا بدے کتاب کے. ہدی للمتقین ہدایت دے دپارا دا متقیانو. ہدایت دے دپارا دا متقیانو. دی سورت تا سورت البقرہ وائی. بقرہ پا عربے کے غوات وائی. نو پا دی سورت کے دا غوا دا حلالولو ذکر اللہ پاک کردے بنی اسرائیل تا. نو ذکر و تا سورت بقرہ وائی. دا بنی اسرائیل پزرڑکی دا غوا سر دیر زیادہ مینوا. نو اللہ رب العزت داغی دا ظلوننا دا غوا اغازمت او مین استلو دا پارا دیتا دا غوا دا حلالولو اڑارو. او دا نظریہ وقیدہ دی بنی اسرائیلو دا فرعونیانو نزدکڑی وا. ذکر چی دا بنی اسرائیل دا فرعونیانو غلامان او فرعونیانو با دا غوا دیر زیاد عظمت او عزت کو. بیا دا بنی اسرائیلو دا عقیدہ دا ایران مشر زردش اغا ایران تروڑا. دا ایران والونا ہندوستان کے رام چندر جی اغا روڑا. او بیا دا اکبر بادشاہ پا دور کے نور مال کی مسالے و تواجولے. او اکبر بادشاہ تیوے یا ایوہ البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فما واکم السقر. چه گوار غوالا لدگی کنی دوزخ تبدے. نو اغا پا ہندوستان کے اعلان کو چه پا قربانے کے بغوا نہ حلال ہے. نو دی صورت ذکر صورت بقرہ وائی چه دے کے دا غوا دا حلالولو ذکر اللہ رب العزت کرے. اب رستو بیا راضی چه بنی اسرائیل تیوی غوالا لکے نو اغید اللہ پاک حکم نمانو چون چرے پاکی کولو. جو قربان عمر بے سمرئی جو قربان رنگ سنگ دے کسب سنگ دے دا خبری کولے.
د دې سورته بقره ډېر فضایل یو دوی فضیلت ادا دی چې څوک دا سورته بقره وایي عمل پې کوي نو میدان حشر کې چې بیا ګرمي نو الله رب العزت په پیدا چترې کړي او د دې سورې به الله پاک په ما او تاسو باندې د سورې وساتي د دې بند په میدان حشر کې لګي دا چې موږ له شل منټه قرآن مجید ورکو چې د دې څومره برکات دي دې کې څومره زور دی حدیث شریف کې راځي چې کوم کور کې سورته بقره لوستي شي دا کور نه پیریان او شیطانان تختی او صرف تختی نه وله ضرار دا شیطانان دومره د ټینګې نه دي خو که موږ ورته ځان لږ ویښ کړو لکه څنګه چې بانګ ویونکي بانګ وي او حدیث شریف کې راځي تر کومې د بانګ اواز شیطان اوري نو شیطان تختی او صرف تختی نه نور کار یې خرابېږي نو دغه شان حدیث شریف کې راځي چې په کوم کور کې سورته بقره لوستي شي او بیا خاص کر چې دروازه وې نو 3 ورځې پورې شیطان ستا کور ته نشي راتلی ا د شپې چې وې نو 3 شپو پورې شیطان او ناکاره پیریان ستا کور ته نشي راتلی د دې وجه دا یو بهترین تعویذ دی بهترین عمل دی چې کوم کور والوي چې په موږ چا څه کړي دي یا په موږ پیریان دي بس خپل کور کې دم درود کوا هغه دم درته محبوب ښودلی دی سورته بقره وایه نو که صحیح ابم الله ختم کی او کتا سره یری چې سونه شي نو الله رب العزت پرې د سورته بقره په برکت د دینه محفوظ ساتي لبید ابن عامر رضی الله عنه یو صحابي دی ډیر خپل شاعر ډیر خپل شعرونه به وي حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی چې ماته یو شعر وایا هغه دې چې قربان خپکیږه ما کله چې سورته بقره نازله شوې ده نو ما شعرونه بالکل پریخي دي شعرونه مې ټوټي ورکړې ده سورته بقره وایم نو ګور علماء کرام فرمایي چې صحابه کرامو د سورته بقره د وجنه د قران مجید د وجنه هغه خپل شعرونه پریخي څه مطلب یعنی موږ او تاسو له پکار دي چې دا خپل وخت کې منځي کوو دا الله کتاب له دا وخت ورکو دا غلط خبرو لا کنزلو لا چغلی لا غیبتونو لا دلزاری لا او نعوذ بالله غلط نیٹ غلط فیسبوک او گانے بجانے چې دی باندې دا خپل وخت خراب نو تا اوس پوره خوش قسمت ہے قیامت کې به د هر چا نه تپوس کېږي وایه عمر دې څنګه تېر کړو وخت دې څنګه تېر کړو نو تاسو به ورته ویلی شئ چې یا الله پاکه 24 घंटों کې ماښام نه پس یله 60 منټه ستا کتاب تام تېر کړو نو دې سورته بقره ډېر فضایل دي چې دا مونږ انشاءالله لفظي م یادو او ترجمه م یادو خپله بیم عمل کو او نورو لیم دعوت ورکو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله پاک چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی الف لام میم الله پاک عالم دی په معنا د دې ټکو باندې لنډې خبرې وکړو دا قسم ټکی په قران مجید کې یو کم 13 سورتونو کې دي 29 کې د دې معنا او مطلب الله ته معلومه ده یعنی مو تاسو وی کړه څومره دوی سړی شي او ته به چې نه پوهیږم الله پاک ته پوهیږي په معنا د دې ټکو باندې بعض علماء کرام یې تعبیر کړی هغه آسان وي قیاس څخه په کلیدا چې بوای الف لام میم الله پاک پوهیږي په معنا د دې ټکو باندې بعض علماء کرام فرمایي الف معنا اول لام معنا لازم میم معنا مؤمن الف معنا اول لام معنا لازم میم معنا مؤمن
یعنی اول لازم دی لستر دی قرآن پا مومن باندے اول لازم دی لستر دی قرآن پا مومن باندے یو بلد آسان ہوئے من بعض علماء کرام فرمائی الف نا مراد اللہ لام نا مراد جبریل علیہ السلام میم نا مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ پاک دا قرآن نازل کردے بواسطہ دا جبرائیل علیہ السلام پا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے مجھے تو مانے کے ترجمہ بدا سکے الف لام میم اللہ پاک عالم دے پمانا دیر تکو باندے ذالک الکتاب دا کتاب چی دے لا ریب فیہ حشت نشتا پدے قرآن مجید کے ترغیب ورکی قرآن ربط محکی سردادے اہدنا الصراط والمستقیم یا اللہ مقتسم لا روخے اللہ وی سوال دے قبول شو مانزکی دی سوال کرو چی اہدنا الصراط والمستقیم یا اللہ مقتدی غلا روخے اللہ وی ذالک الکتاب لا ریب فی دنی غلار واری نو دا قرآن مجید چی دے دانی غلار دا دیکھ حشت نشتان شکر و باسو چې الله موږ له داسې ښکلي کتاب راکړی دی چې بالکل کامل د هر قسم شک او شبهې نه پاک دی خبره اوږدو نه دا عیسایان څه دي چې انګریزان ورته موږ وایو دوی خپلو کې میټینګ وکړو چې هره د ټولې دنیا د مسلمانانو که مشرق کې دي که مغرب کې دي که جنوب کې دي که شمال کې دي بس په هر جومات کې یو شان قرآن دی یو شان قرآن دی په زبر زیر کې هم فرق نشته داسې کو خپل استادان علماو ته وي چې موږ هم دا خپل کتابونه راوړو یو دی کې یو شان دی بل دی کې بل شان دی میټینګ یې وکړو غټ میز یې کېښودو ګیر چاپېټ نه پادران منځ کې پوپ کېناست کتابونه یې پې د پاسه کېښودل ړکو را ړکو یې څلور واړو ته غټ غټ سوري جوړ کړي دي بوټونو ته بس چې کوم کتاب یې دې میز باندې پاتې شي بس هغه به د الله کتاب یې دا نور وروستو خلکو لیکلي ړکول را ړکولې وی اخر کې څلور کتابونه بوټونو ته پاتې شي وی پادري دې پوپ ته غوږ کې وی چې یو بل داسې مثال وړکو دا میز چې یو پاتې شي وی هغه ته غوږ رانږدې کړو ورته وی چې ګوره که بیا وله ړک ورکو نو بې کتابه پاتې کېږي نو دا به څه کتاب چې په میز په ړکولو پاتې کېږي وي دا د خدای کتاب دی ذالک الکتاب دا کامل کتاب دی لا ریب فیه هیڅ شک نشتا په دې کې دې څه چل دی دې کتاب سره چې څوک تعلق ساتي دې څه کار کوي وی هدى للمتقین هدایت دې دپاره د متقیانو خبر اوږدونه موږ بار بار اورو چې داسې خلک چې په معمولی خبرو باندې به جنګونه مرغې به باغ ته لاړه د به ورپسې غونډه وویشته ابه د بل باغ ته لاړه هلکه دا ولې دې زما باغ ته چمچڼه راوشړله ده به ورته وي هسې بس توره به ول راواچوله په دې باندې به جنګ ګوړه دوړ به یې کو د یو اس به د بل اس نه مخکې شو دا ولې په دې باندې به جنګونه خو چې کله قرآن ته لاس واچو نو د یو بل وروڼه وګرځېدل هدى للمتقین متقی چاته وایي بس لنډه واوره متقی هغه چاته وي چې هر قسم ګناه له چوټي ورکړي الله پاک ته ول مالا بیا تاسو له توفیق راکړي چې هر قسم ګناه له چوټي ورکړي دا یو صورت ژوند دی چې نړوکي ګناه کوو او ننوي ګناه کوو نو موږ به متقیان یو وړوکي ګناه مثال د وړوکي مار د نري مار د غټ ګناه مثال د غټ مار نو غټ مارون خطرناکي او نری چمچمار هغه خطرناکي د دواړو نه د الله موږ وساتي او چې کله موږ او تاسو ګناهونه پرېږدو نو قرآن کې الله پاک فرمایي یو پیدا بداو شي انما يتقبل الله من المتقين چې موږ ګناهونه پرېږدو د سترګو ګناه پردو تور سرو ته مه ګوره غلطو تصویرانو ته مه ګوره د غوږونو ګناه
پدې باندې ګانې بجانې ماورا د جبې ګونه پدې چاته کنزل مکوا چاته غلط نوم ماخلا د چا غیبت مکوا د خېټې ګونه دې ته حرام مولا پردې مال مولا نو چې ته ګناهونه پرېږدې نو انما يتقبل الله من المتقين الله وی موږ به دا متقیان عمل قبلو الله دې زما او ستاسو اعمال قبول کړي د قبولیت لپاره تقوا او دیم الله پاک فرمایي زموږ سپیشل مدد دا بیا متقیانو سره او څنګه مدد کوي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله وی ته ګناونه پرېږده نو زما وعده ده چې ضروريات زندگی بدل داسې دی نه پوره کوم چې ستا په وهم ګمان کې نه راځي څوک چې متقي شي ګناهونه پرېږدي الله رب العزت په ورلا بغیر د کسب نه پیسې ورکړي حضرت مقدار رضی الله عنه یو صحابي دی ناستو پټي کې منګه پوری یو روپۍ راوړه بلې راوړه ولس روپۍ راوړه اخر کې بوجګلې راوړه دا ولس روپۍ بوجګلې محبوب له وړي محبوب ورته وی دا الله پاک تعالی ستاسو تقوا په برکت درکړي مریم بیبي رسو واقعا راځي بند کوړه کې دا ور باندې کړي باندې روشندان باندې خو چې کله تقوا وکړي د ګناهونو نه ځان ساتو الله سره تعلق جوړ کو نو په بند دروازه په بند کړي ولا الله رب العزت څنګه ناشناره ذکر یو عالم بزرګ غړي بيزي سرولې نو نفلې کول او دا د ټول بيزو سره خوا کې شرم مخو غیر ځاګر ته ګرځیدو یو بل عالم ګرانو وی لکه دا د دې کړه دا سروغه شوی دا دې ګړو بيزو د شرم مخې کړه دا سروغه شوی دا نو ورته خپل جواب ورکو وی کله چې ما الله سره روغه کړه یعنی چې کله موږ متقیان شو هر قسم ګناه له دیور نو بیا به تګوري الله رب العزت بتاله دنیا کې ارسل فصل کې او سر کو د قبر او د آخرت باندې خدا متقی به جوړيږي پسو دا به الله رب العزت په کتاب باندې جوړيږي بس خبره ختمو ډیر خوش قسمت په دې خپل نصیب خوشاله شي چې الله رب العزت موږ او تاسو له توفیق راکړي لشل منټه خپل کتاب ته کینی تاسو بارک فرشتہ اعلان کړي یو اعلان دا کی د قران د برکته قوموا مغفورا لكم د دې درس قران نه پاتې پدې حال کې چې تاسو ټول پټول او بخښل شوي الله پاک دې مو تاسو وبخي او څوک چې درس قران ته کینی نو فرشتہ په اخر کې دعا کوي چې تاسو ټول ګناهونه الله رب العزت باندې کو باندې بدل کړو الله رب العزت زما او تاسو واړو لوی پټکارا ټول ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي او عزت مند خوش قسمتو د دین خوندوره خبره څه ده چې حدیث شریف کې راځي چې څوک درس قران ته ناشتي د دې قران د الله په نس دومره لوړ مقام دی چې تاسو تذکرات تاسو نمونه الله رب العزت دا غلوی فرشتو په مخ کې اخلي چې وګوره فرشتو پلانې زما کتاب تناسته پلانې زما کتاب تناسته زما په خیال او د دین لوی خوشحالي او لوی سعادت بل نشتا چې احکم الحاکمین رب العالمین شهنشاه مالک الملک تاسو نو مخې د فرشتو په مخ کې چې ان شاء الله پابندي کو نور لم ترغیب ورکو چې دا قران مجید کامل کتاب دی د هدایت کتاب دی زموږ د دنیا او د قبر او د آخرت مسلې او ټول د الله په کتاب باندې حل کیږي الله رب العزت زموږ او تاسو ټول مسلې د قران مجید په برکت باندې حل کړي بیا وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم بنو د الله پاک چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی الف لام میم الله پاک عالم دی په معنا د دې ټکو باندې ذالک الکتاب دا کتاب چې دی لا ریب هیڅ شک نشتا فيه بدی کتاب کې هدل للمتقین هدایت دې د پاره د متقیانو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل ما جمل لك يا
الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا الله دې قرآن مجید په برکت زموږ د ټول ناراضي او خوشحاله شي موږ ټول له خپل مینه محبت تعلق او رضا نصیبه کړي د محبوب سره مینه محبت تعلق او رضا نصیبه کړي یا الله دې قرآن مجید په برکت په دې محله او چمګاونډ او علاقه کې خصوصا عوام مسلمانان چې څونه وفات شوي دي یا الله د ټولو قبرونه د خپل نور نه ډک کړي یا الله دې قرآن مجید په برکت ټول د عذاب قبر نه وساتي د ټولو قبرونه جنت د باغچونه باغچې وګرځي د ټولو قبرونه جهنم د کندو نه کندې وګرځي یا الله پاکه زموږ دې محله کې چمګاونډ علاقه کې خصوصا او نور عموما چې څومره نارینه زنانه مشران نوجوانان او کشران بیماران دي یا الله دې قرآن مجید د زده کړې لپاره د دین د خدمت لپاره ولې یا الله صحت نصیب کړي یا الله پاکه د غونډې دنیا د مسلمانانو حفاظت وکړي خاص کر د حرمین شریفین حفاظت وکړي آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بالاسلام